Welcome to English class. د انګلیسي ژبې ټولګي ته ښه راغلاست. هغه کسان چې له ابتدا څخه غواړي انګلیسي زده کړي نو زموږ سره زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ دوستانو. څنګه چې درته لارښوونه کیږي د هغې لارښوونې مطابق تاسو کار وکړئ. انشاءالله الرحمن په نویو ورځو کې به تاسو په انګلیش باندې پوره خبرې وکولای شئ. هغه کسان چې له انګلیسي څخه بیخي لرې پاتې شوي دي او یا هم ورسره ډېر ابتدایي دي، څنګه چې موږ درته لارښوونه کوو په همغه ډول زموږ سره انشاءالله الرحمن مخته لاړ شئ او تاسو به وکولای شئ په ډېر کم وخت کې پر انګلیسي ژبه باندې مسلط شئ او خبرې به ورباندې وکړئ. راځه دوستانو، د انګلیسي ژبې الفبا یا هم د انګلیسي ژبې توري موږ تاسو وایو چې په انګلیسي ژبه کې څو توري دي، کومه دنده ترسره کوي، په څه ډول باندې لیکل کیږي، په څه ډول باندې تلفظ کیږي، نن پر دې باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ په ویډیو کې دوستانو دغلته مو درته لیکلي دي له A نه شروع کوو تر Z پورې مو زه تلفظ کوم او تاسو به وروسته له ما څخه تکراروئ تر څو مو په ژبه ښه ورباندې واوړي او له تکرار سره آشنا شئ. کله چې مو دغه توري یاد کړل وروسته له څو ځلې به دا توري لیکئ او تکراروئ به یې. کله چې مو دا یاد کړل انشاءالله الرحمن نو تاسو بیا کولی شئ جملې پکې جوړې کړئ، لغتونه پکې جوړ کړئ. خو په ابتدا کې دا ډیره مهمه ده چې تاسو د دې تورو په معنا او د دې تورو په لوستلو بلد شئ. نو څنګه چې زه تکراروم تاسو به هم زما سره یو ځای تکراروئ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا په امریکن اکسنټ یا په امریکایي لهجه کې زی تلفظ کیږي او په برټش یا په برتانوي لهجه کې زد تلفظ کیږي. زه مخ په وړاندې باندې دوستانو د همدغو حروفو طبقه بندي وایو چې د غږ په لحاظ په څو برخو ویشل شوي دي او د شکل په لحاظ په څو برخو ویشل شوي دي. لومړی موږ تاسې راځو دغه د انګلیش په ویستوري پر دریو برخو د غږ په لحاظ باندې ویشو چې کومې غږ لري، کومې بې غږه دي او کومې هم نیمه غږ لرونکي دي. دا شپږ ویستوري پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړی یې غږ لرونکي یا واول لیټرز چې واول توري ورته ویل کیږي، دوهم یې سمی واول لیټرز دي چې نیمه غږ لرونکي توري ورته ویل کیږي، او دریم یې هم کانسوننټ توري دي. کانسوننټ یا بې غږه توري. کانسوننټ یا بې غږه توري موږ تاسې د انګلیسي ژبې په ساده تورو کې 19 لرو، نیمه غږ لرونکي 2 دي او غږ لرونکي 5 دي. دا چې غږ لرونکي کوم کار کوي، نیمه غږ لرونکي کوم کار کوي او کمال یې څه دی او کانسوننټ کوم کار کوي، پر دې باندې انشاءالله الرحمن آهسته آهسته سټپ بای سټپ مخته ځو. واول لیټرز یا هم واول توري یا غږ لرونکي توري 5 دانې دي، A E I O U. دا مو په وړو تورو باندې لیکلي دي، خو خیر تاسو سره اشنا کیږئ انشاءالله. دا څه کمال لري دا توري، دغه 5 توري د انګلیسي ژبې په تورو کې که چیرته نه وي هغه توري یا هغه جمله یا هغه کلمه معنا نه لري. یعنی په هر جمله کې موږ تاسې باید د واول توري حتما ولرو له ځان سره. د مثال په ډول باندې دلته موږ راځو بې کې مې لیکلې ده. آیا دې نه کوم مفهوم تاسو اخیستی شئ؟ نه اخیستل کیږي. پس نو له دغو واول تورو څخه مې فقط ډبل او دلته راخیستې ده چې بوک ترې جوړ شوی ده. هم یې یوه معنا ایجاد کړه د یوې کلمې لپاره او هم یې یو غږ ورکړ. نو که چیرته واول توري په یوه کلمه کې نه وي هغه کلمه نه غږ لري او نه هم معنا لري. یا مثال په ډول پین قلم، بوک کتاب. نو دلته معلومه شوه چې واول تورو رول یا نقش د دوی په کلماتو کې دا ده چې یوې کلمې ته معنا ورکوي، تکمیلوي او غږ ورته ورکوي. دا واول توري دي، 5 توري تاسو زده کوئ. I E N E I O U. دا 5 توري باید تاسو په مسلسل ډول باندې تکرار کړئ او یاد یې کړئ چې دا 5 توري که چیرته د انګلیسي په کلماتو کې نه وي موږ هغه کلمات نسو ترکیبولی نه جوړولی. څه وګورئ ډي کې دلته هېڅ معنا نه لري، ولې که چیرته موږ تاسې واول توري ورته اضافه کوو یا ای ورته اضافه کوو د مثال په ډول، یا او ورته اضافه کوو یا ای اضافه کېږي یا یو اضافه کېږي، نو هغه کلمه په خپله باندې معنا هم ایجادوي او غږ هم ایجادوي. زه مخ په وړاندې نیمه غږ لرونکي توري یا سمی واول لیټرز ورته ویل کېږي.
دا هغه توري دي چې بعضې وخت غږ لري بعضې وخت غږ نه لري. د مثال په ډول باندې که چېرته دا توري د جملې په سر کې راسي غږ نه لري لکه رایټ وای رایټ به نه وایاست دوستان رایټ به نه وایاست ځکه چې ډبلیو دلته سایلنټ ده هېڅ غږ نه لري. دا به تاسو چې وایاست رایټ لیکل رایټ به نه وایاست رایټ لیکل وای ولي دا لیکلو ته ویل کېږي او دا هم د ولي معنا ورکوي وای. ولې تاسو په اخر کې وګورئ وای راغلی د وای غږ ورکړی ده ولې دلته ډبلیو څه ده سایلنټ ده دلته هم ډبلیو سایلنټ هېڅ غږ نه ورکوي. نو موږ وایو چې نیمه غږ لرونکي توري هغه توري دي چې د یوې جملې په سر کې راسي غږ نه لري او که د یوې جملې په اخر کې راسي غږ او یا هم معنا یوې کلمې ته ورکولی شي. ځو مخ په وړاندې باندې cancelled letters یا بې غږه توري چې B C D F G H J K L M N P Q R S T V X Z دا 19 توري دي دا بې غږه دي. که چېرته له دې سره واول توري یا semi vowel letters که دا چېرته نه وي نیمه غږ لرونکي او یا هم غږ لرونکي توري له دې سره یو ځای نه شي دا په تنهایي سره هېڅ معنا نه لري نه ترې کلمه جوړولی سو نه ترې جمله جوړولی سو او نه هم کومه معنا لري. د انګلیسي د الفبا توري یا حروف د لیکلو په طریقه سره په دوه ډول باندې لیکل کېږي یعنې په دوه طریقو باندې لیکلی سو موږ تاسې یو د انګلیسي ژبې لوی توري دي او بل هم د انګلیسي ژبې واړه توري دي. موږ تاسې په دواړو باندې خبرې کوو او دواړه شکلونه یې نن انشاءالله الرحمن په دغه درس کې وایو. تاسو به یې هم لیکئ او هم به یې له ځان سره تکراروئ لکه څنګه چې مې مخکې د تورو تلفظ تاسو ته وکړو په همغه ډول به تکرار کړئ او لیکنه به یې انشاءالله الرحمن د لویو تورو هم زده کړئ او د وړو تورو لیکنه به هم زده کړئ. خو لومړی راځو پر لویو تورو باندې خبرې کوو. کیپټل لیټرز ورته ویل کېږي. ګورئ دوستانو پاس موږ دلته لیکلي دي کیپټل لیټرز. که چېرته دا کیپټل تاسو وینئ دا کیپټل تاسو دلته وینئ کیپټل یو څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې دا پایتخت هم ویل کېږي درسته ده. که چېرته په ګرامر کې دا موضوع نه وي کیپټل پایتخت هم ویل کېږي. که چېرته اقتصادي موضوعات وي نو دا بیا کیپټل سرمایه ته هم ویل کېږي ولې په ګرامر کې دا د لویو تورو معنا ورکوي یعنې کیپټل لیټرز لوی توري یا لوی حروف. لوی حروف تاسو وګورئ لیکلی یې ښه صحیح ورته ځیر شي او پر دغه ډول باندې به تاسو 3 صفحې یا هم 4 صفحې دا په تکرار سره هم به تلفظ کوئ هم به یې لیکئ. چېرته چې مو دا یاد شو وروسته له هغه به انشاءالله الرحمن بیا تاسو راسئ پر وړو تورو باندې به کار وکړئ. تاسو وګورئ د لویو تورو هم زه تلفظ درته کوم بیا او تاسو به یې راسره تکرار کړئ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z دا به دوستانو تکرار او ولیکئ انشاءالله الرحمن. وروسته راځو small letters کوچني توري small letters باندې خبرې کوو یا پر وړو تورو باندې خبرې کوو. تاسو وګورئ د وړو تورو او د غټو تورو لیکنه ډېر فرق A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ګورئ واړه توري له لویو تورو سره په لیکلو کې د شکل په لحاظ باندې ډېر فرق. مننه له اورېدو او له کتو څخه مو که مو سوال پیشنهاد انتقاد درلود نو خپل انتقاد سوال او پیشنهاد له موږ سره شریک کړئ د واتساپ په ګروپ کې انشاءالله الرحمن. زه به ستاسو پوښتنو ته حتما جواب درکوم.